یو خبره ده په یو کلی کې د بیټو په نوم یو کس د زمیدار په ځمکه کې به کار کولو. په دې وجه زمیدار او د لور دې نه ډیر زیات خوشحال وو. دی به بیټو ته د خپلې ځمکې فصلونه او څه پیسې به ورته ورکولې. دې وجې نه د بیټو مور او بیټو ښه په خوشحالۍ سره ژوند تیریدلو. بیټو بچې ستا زمیدار څومره ښه ده څوک چې زمونږ دومره خیال ساتي. او مورجان ستا خبره ټیک ته خو مورجان زه هم په فصلونو کې ډیر زیات مهنت کوم دی وجې نه زمیدار ته ښه فصل میلویږي او ډیره منافع میلویږي ورته. بیټو زه د ستا مهنت باندې ډیر زیات فخر کوم د دې وجې نه خو زمونږ زندګي ښه تیریږي. خو بل طرف ته په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس د هوټل کاروبار کولو چې دې هوټل باندې به همیشه ډیر زیات رش وو. میټا رورا یو ښایسته د خرګوش کړۍ راته جوړه که په کوچو کې. ستا په دې خبره مې زړه غواړي چې یو ښایسته سفیډه درکړم. بېوقوف انسانه اوس د ستا یو کړۍ دپاره به زه لاړ شم ځنګل ته هلته به تا ته خرګوش راوړم او بیا به تا له کړۍ جوړه کړم. زما روره غوسه کېږي ولې میټا غوسه پرېږده زما روره. زړه خو مې غواړي چې دا ټوله غوسه په تا باندې وباسم. زه میټا خپل موډ دې صحیح که تا سره یو ډېره ضروري خبره کوم. څه خبره کوي زه شابه زر وایه ما سره ټایم ډیر کم ده. زه نه غواړم چې زما ګاګ زما د ښایسته روټۍ نه محرومه شي. یار زما خوښه د زمیدار لور ډېره خوښه شوله. تمیز سره هغه ستا بابي ده که تا هغې ته سترګې ونیوي نو زه به ستا سترګې وباسم. میټا ته نصیبه باجي ته دوکه نشي ورکولی هغه تا باندې مړه ده. مړه کېږي نه د هغې خبرو له لاسه به زه مړ شم. زه دا سوچ کوم چې د زمیدار لور سره واده وکړم او د دې په ځمکه باندې خپله قبضه وکړم. خو میټا هغې سره د هغه خاص کس بیټو کاروبار کوي. ما ته داسې ښکاري چې بیټو هغلته وي د هغې لور سره ته واده نشي کولی. ته په دې خبره ټینشن مه کوه ما سره یو ډېر زبردست پلان شته ده. بیا میټا دې کس ته ټولې خبرې وکړي. دې نه وروسته روان شي د شپې دې پټو ته ورسیږي. دې پټو کې یو کویو وي. دې ورشي دې کویو په اوبو کې زهر واچوي. د دې په وجه باندې چې فصلونه ټول خراب شي. زهر اچولو نه وروسته دا دواړه کور ته راشي. میټا ته خپله ښځه ووایي میټا په دې نیمه شپه دې چېرته ګلان وکرلو چې راغلې. ښځې زه به چېرته ګلان کرم زما ګلدسته خو ما ته مخامخ ولاړه ده. وګوره میټا که ماله دې دوکه راکړه نو زه به ستا سر کټ کوم او خرڅ به یې کوم. بیا په بله ورځ زمیدار پټو ته راشي د فصل لیدو دپاره خو چې فصل وګوري ډېر زیات حیران شي ځکه ټول فصل یې سوځېدلی وي. بیټو راوغواړي او دې ته ووایي بیټو دا زما فصل څنګه خراب شولو تا څه کړي دي زما فصل سره. زمیدار صاحب زه خپله هم نه پوهېږم چې آخر دا فصل څنګه خراب شو. زه خو خپل کار ډېر زیات ایماندارۍ سره کوم. چپ شه ما ته ستا ایماندارۍ ټوله پته ولګېده. که چېرته ستا په ځای بل څوک وای نو ما به هغه دلته کټ کړی وای او سپو باندې به مې خوړلی وای. خو ته زما خاص کس یې دې وجې نه تا ته څه نه وایم. پاپا ما ته ښکاره چې بیټو هېڅ هم نه دی کړی هغه ډېر ایماندار هلک دی. چپ شه زمیدار صاحب ما په حقیقت کې څه نه دي کړی. एकदम خاموش شه او لاړ شه دلته نه بیا دپاره ما ته خپل شکل ښکاره نه کړي. بیټو ډیر زیات خفه شي او دلته نه لاړ شي او دا ټولې خبرې خپلې مور ته وکړي. هی بیټو مونږ خو لوټ شو مونږ ښه برباد شو اوس به مونږ څه کوو. مورجانې خفه کېږه ما زه څه کاروبار لټوم. زه په دې یقین کوم چې څه کاروبار به راته میلاو شي. بل طرف ته میټا دلته ویده وي چې نصیبه کینچي راشي. میټې پاسه لاړ شه هوټل کلاو کا کسټمر د ستا انتظار کوي. په دا کېدو ته هم څوک نه پرېږدي. د غټې پوزې ښځې ډېر ښایسته خوب مې کتو راغلې تباه دې کړو راته. میټې د بېغیرته بچیا ما سره په تمیز کې خبرې کوه کنې په وهلو به ته نه د بوزوسخې جوړ کوم. اوس لاړ شه هوټل ته هوټل کلاو کا او دا مې واوره چې راځې ما ته یو ښایسته کړۍ ځان سره راوړه ډېره زیاته کمزورې شوې یم. بیا میټا هوټل ته راشي او بیټو د کار په تلاش کې د میټا هوټل ته راورسیږي. رورجانه ما ته د نوکرۍ ضرورت ده. آیا ما ته به تا سره نوکري میلاو شي؟ غټ پوزیا ته ما ته دا ووایه چې تا څومره تعلیم ده. هسې خو دې چې وینم زه به وایم چې همیشه په کور کې پاتې شوی. رورجانه که کار نه راکوي نو مه راکوه خو ما پورې خو خندا مه کوه که نه. پلوانه ته خو خفه شولې ښه ما سره یو کار ته د غلوښو وینځلو دپاره که هغه کوي نو ووایه. سمه ده رورجانه ولې نه خو ته ما ته دا ووایه چې څو روپۍ به راکوې د ورځې.
100 روپۍ د ورځې دیاړي به درکوم، خو نن به زه د ستا کار هم ګورم، ته صحیح کار کولی شي که نه. بیا بیټو لوښي وینځل شروع کړي او دا شانتې ماښام شي. ورور جانه ما خو لوښي ووینځلو، آیا زه اوس تلی شم کور ته؟ سمه ده لاړ شه، خو سبا په ټیم راځه. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او میټا ځان سره سوچ کوي. نن زه زمیدار ته ورځم او هغې نه د هغې د لور رشته غواړم. بیا میټا د زمیدار کور ته راشي. راځه راځه میټې څنګه راغلې؟ بس زمیدار صاحب دلته په لاره تېرېدو مې وویل چې تا سره د زړه خبره وکړم. او بیټو وایه څه وایي؟ زمیدار صاحب زه خبر شوی یم چې د خپلې لور رشتې دپاره یو ښه هلک غواړې. او میټې تلاش کې خو یم، زه غواړم چې زما لور ته یو ښه شرافت والا انسان میلاو شي. هسې خو دا ځمکه ټوله زما د لور په نوم ده، خو بیا هم زما کوشش دا ده چې یو ښایسته او ښه تکړه هلک وي. زمیدار صاحب ما ته یو ډېر ښایسته او ښه مزېدار دیندار هلک معلوم دی. هغه دومره شریف دی چې شرافت خو هغه نه شرمیږي. میټې دا څوک ده ما ته ووایه. زمیدار صاحب دا هلک تا ته مخامخ ناست ده. میټې تا دا سوچ څنګه وکړو او بیا تا خو یو واده هم کړی ده. زمیدار صاحب زه تا ته څه ووایم، زما ښځه ما سره نه زما پیسو سره مینه کوي او زه داسې ښځو نه نفرت کوم چې څوک پیسو سره مینه لري. میټا ته به د خپلې ښځې سره څه کوي؟ زه به هغه پرېږدم، لالچي خلک زما بالکل نه خوښېږي. ته بس ما ته د خپلې لور رشته راکړه، زه به هغه ډېره خوشحاله ساتم. سمه ده میټې، زه به دې باره کې سوچ وکړم. میټا په خوشحالۍ دلته نه لاړ شي، خو په بله ورځ بیټو د میټا هوټل ته راشي. راځه راځه غټ خېټه ورشه په کار باندې ولګېږه، خو لوښي صحیح ووینځه. سمه ده ورور جانه، زه به ښه ښایسته کار کوم، هغه هم ښه صحیح پیماندارۍ سره. بیا بیټو د لوښو وینځل شروع کړي او د میټا دوست میټا ته راشي. وا میټا کمال ده، تا د هغه بیټو ښه صحیح کار باندې ولګولو. میټا یو انټلیجنټ هلک ده، ټوله دنیا دا خبره مني که نه مني، خو ته به یو ورځ دا خبره ضرور ومنې چې وا میټا ته وکي ډېر زیات انټلیجنټ دی، ټول خلک تا پسې دي. کومه خبره میټا زه راته ووایه. ما زمیدار سره د خپلې رشتې خبره وکړه، اوس ډېر زر د هغې لور او د هغې ځمکه به زما په نوم شي. میټا دا خو ډېره ښه خبره ده، خو واده نه وروسته هغه ځمکه او پیسې به ما سره نیمې کړي، ځکه هغه ځمکه تا سره ما هم سوځولې وه. بکواس بند کا، تا ته یو روپۍ هم نشي میلوېدی، او دا خبره رښتیا ده چې واده ته ضرور راشه، تا ته به روټۍ درکم. چې دا خبره واورېدی دلته نه لاړ شي، خو بیټو دلته لوښي وینځي چې په دې کې یو پلیټ تی مات شي، او میټا چې کله دا آواز واوري نو دې ته راشي. ای غټ خېټیا دا تاسو وکړو، زما ټول لوښي دې مات کړو، ځه رکشه دلته نه، کنې زه به تا دلته مات را مات کړم. بیټو چې دا خبره واوري نو دلته نه خپه شي او لاړ شي، خو بل طرف ته د میټا دوست راشي او دې زمیدار ته ټولې خبرې وکړي. میټا دا همت زما فصلونه هغې تباه کړي دي، ای منشي ورشه دلته یې راوړه. ودې کتل پلاره، ما درته ویلو کنه چې بیټو هیڅ هم نه دی کړی. بیا د زمیدار مینشیان ورشي د میټا نیولو دپاره، او د میټا دوست راشي د ده ښځې ته هم شیطاني وکړي. میټا راوله، نن به زه د دې رانجه جوړوم او په خپلو سترګو کې بیا اچوم. بیا مینشیان میټا ونیسي او زمیدار ته یې راولي، او دلته کې دا لکه د خر ښه وغربوي. زړه خو مې غواړي چې دلته یې ووژنم، خو منشي دومره سزا یې ډېره وه، دی پرېږده چې لاړ شي. هسې غلطي زما وه چې ما په بیټو باندې شک وکړو. بیا زمیدار د بیټو کور ته راشي. بیټو ما معاف کړه چې ما تا باندې شک وکړو، خو زه د خپله غلطۍ ختموم. اوس زه داسې کوم چې د خپلې لور واده تا سره کوم، ما دا فیصله کړې ده. زمیدار صاحب مونږ ته دا رشته منظور ده. میټا چې څنګه کور ته راشي، نصیبه کینچي هم په لاس کې ډنډه نیولې وي او ولاړه وي. ای ښځې څه وشو، ته دومره غوسه ولې؟ میټې ما ته ستا دوست ټولې خبرې وکړې، زه به اوس تا سره ګورم. ای ښځې وګوره، په ونه کې بټیران ناست دي. نصیبه کینچي چې څنګه شاته وګوري نو میټا په دې وخت کې وتښتي، او نصیبه کینچي هم ورپسې روانه شي. که چېرته تاسو زمونږ سټوري خوښوي، زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ سټوري څنګه وه. مننه.